کړی 221 کامران سنگھ اس کامران نو میں یقین مانو کہ وضو کھڑے ہو کے کرتا تھا اور نماز جب جماعت کھڑی ہوتی تھی 15-20 منٹ کے لیے چھپ جاتا تھا. گپ میں لگا دا تصاویر ستا ندی گورے دا زما دی جی سر ندی دا زما دی جی ته دې غرونو ته رسول چې اول مې پدې په بس دا ملګری دی جی بزان سره په زوره گاڑی کې بوتلم او بزان سره به ټوچین راکاګلم او ځنې خبره ښه نه خو کوم ډاکټر او جومات مولا نه بس نه پټای او نه پټیږي. دا خو سم پړسېدل وختي مې سره ګپ لګو را شروع شه بس مړه بس سورګې کا نه مړه بس راځه اړه مې ډېر پړسېدلی او شکر الحمدلله اوس ډېر خوشحاله یم. یاره جي واسکټه چول خو لا غټه خبره چې ناپ هم نه شو ورکوی موږ درځي رانه لاس تاوی داسې نه سړی څه ونه وایي. تو اگر 600 بندے ہو تو 599 ہمارے طرف دیکھتے تھے کہ 599 کہ بھائی یہ کدھر سے بلا آ گئے. اینڈ ریزلټ دا دی چې دا بلا ده بلا سړی خوري. دا زاهد بھائی داسې نه ښکارېده دا داسې ښکارېده لکه څنګه چې تاسو په دې تصویرونو کې وکته د 148 نه 99 میاں زاہد نام ہے میرا ایبٹ آباد کا رہائشی ہوں. تو میرا وزن 148 کلو تھا اور تکلیف کا تو سب جان لا اگر آپ کو بتاؤں نا تو ٹائم ختم ہو جائے گا مگر تکلیف جو مجھے تھی نا وہ پورے نہیں ہو بڑی بڑی بات ہے ذرا زاہد بھائی بتائیں کیا تکلیف تھی؟ سب سے پہلے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو پہلی چیز ہے وہ نماز اور وضو ہے. میں یقین مانو کہ وضو کھڑے ہو کے کرتا تھا اور نماز جب جماعت کھڑی ہوتی تھی 15-20 منٹ کے لیے چھپ جاتا تھا کہ یہ جماعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں اندر جاتا تھا کیونکہ لوگ ہنستے تھے کہ بھائی یہ جوان آدمی کرسی پہ بیٹھتے اور بوڑھے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. اتنے تکلیف تھے شادی حال وغیرہ جدھر بھی کوئی فنکشن میں جائے تو اگر 600 بندے ہو تو 599 ہمارے طرف دیکھتے تھے کہ 599 کہ بھائی یہ کدھر سے بلا آ گئے. آپ کیا سوچتے تھے؟ بس زندگی بالکل ایک عذاب بن گئی تھی. مگر شکر الحمدللہ آپ کے تھرو پہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کا ٹک ٹاک میں دیکھا ہے تو کافی سارے ڈاکٹروں سے مطلب کہ ٹک ٹاک پہ تھے مگر اس نے بڑی پریس کیا مجھے کہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں کھاتا بہت تھا اور رات کو بھی آپ بیوی سے چھپ کے کھاتے وہ تھوڑا سا بتا دیں. وہ اسی طرح تھا رات کو مطلب کہ میں 11:30 تقریباً اس ٹائم پہ میں 2-2.5 روٹی کھا کے نا تو اس کے بعد 2-2.5 بجے جب گھر والے سارے سو جاتے تھے پھر میں فریج پہ جاتا تھا ادھر سے بسکٹ جوس وغیرہ وہ نکال کے 2:30 بجے 2 بجے وہ کھا کے بیگم سے چھپ کے اور شوگر کی یہ پوزیشن تھی کہ 9.9 شوگر تھا. بلڈ پریشر 9 گولی میں صبح ناشتے میں تھی میری 40 یونٹ میرے انسولین تھا اور 9 گولی میرے ناشتے میں تھی. تو بس ڈاکٹر مشتاق صاحب سے پھر آپریشن کیے شکر الحمدللہ 30 اکتوبر کو میں نے آپریٹ کیے اور اس کے بعد میں نے کوئی گولی کوئی میڈیسن میں نے یوز نہیں کیے. زاہد صاحب آپ کا کمرہ کم تھا اور دواخانہ زیادہ تھا؟ بالکل اسی طرح تھا اور الحمدللہ کہ ابھی اپنے آپ کو ایسا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر مشتاق کو میرے لیے فرشتے کے طور پہ بھیجے. میری زندگی بالکل ایسے آسان بن گئی ہے کہ میں ہر کام ابھی جو 20-22 سال والا لڑکے کرتے وہ کرتا ہوں. میرا شوگر سب کچھ ختم ہے. ابھی میں نے 15 دن پہلے شوگر کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے جو میرے 6.3 تھے اور کولیسٹرول وغیرہ جن ڈاکٹروں نے میرے دل کے علاج اور مجھے کولیسٹرول کی گولیاں دی ہوئی تھی انہوں نے میرے کینسل کیے کہ آپ بالکل ابھی فٹ ہو کوئی قسم کی نہیں. تو میں تو تمام سننے والوں سے اپیل کروں گا کہ بھائی جو بھی کچھ ہو مگر ڈاکٹر مشتاق صاحب کے پاس آؤ ان سے رابطہ کرو ان کی OPD جوائن کرو اور انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. زاہد بھائی جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے دوبارہ اپنی جوانی دیکھی بالکل اسی طرح بالکل اللہ کا شکر ہے بالکل اسی طرح. اور اس میں جو زیادہ کمال ہے وہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کا ہے کہ ان کی بہت زیادہ میرا جو ٹائم تھا وہ خراب آنے والا تھا اور بہت خراب ہو گیا تھا. شکر الحمدللہ بھی بالکل فٹ ہوں. مشتاق اور اغزی سے زه به دا وایم یوسف جان الله چې زاهد بھائی چې کوم د سمندر په کوزه کې بند کو زه به دا وایم چې 500,000 روپیو نوٹ کې 100 وي په 500 وي د 0 وي نو بیریاټریک سرجری چې کوم د ټول سيزونه دي چې بیان کړ شوګر بلډ پریشر جوړونو دردونه ټول نه الله تعالی نجات ملاو کو. اینڈ ریزلټ دا دی چې دا بلا ده بلا سړی خوري.
یو جهان مانه دوه رونه دي بهر ولاړ دي زما چې دا څنګه خبرې ختم شي دا غیر دوه رونو تصویران چلی دغه رونو هم په ډاکټر مشتاق او رضی صاحب باندې اپریشن وکړو او اوس د شاهرخ خان او سلمان خان جوړ شوي دي د دې ملاقات د سره کوم خو د دې نه مخکې د دې دوه رونو تصاویر لږ وګورئ. السلام علیکم څنګه برادر صحت ښه دی ټیک ټاک او 196 او 221 196 سره څه ژوند 221 نو دا تاسو نه کو دواړه رونه دي کپ سره لګم ما وې مې اوس دوا لکان روان دي او شاهرخ خان دی او سلمان خان دی څنګه برادر خیر دی شکر د 221 کامران سنگ اس کامران نو اسم نو ناستا تشه ناسته دا تصویران خلک ګوري نو تاسو نو اورېدل غواړي چې تکالیف سو تکالیف پکې ښه ډېرو نو چېرته تللی شو مړي ژوندي له نه به چا سره کېناستی شو نه به چا خبره چې بس سفر هم نه شو کولی یو 2 قدم هم موږ نه شو اخیستلی په خپله دې فیصله وکړه بس خپله فیصله دا چې زمانې بس پیغورونو د وجې فیصله هم وکړه کوم یو داسې پیغور چې ته خراب کړي نو بس دغه پیغور چې به د مړي ژوندي نه ایستې نو ایستم نو د ته مې یو پروګرام مخکې چې د ریکارډینګ کوو نو د دې خو دوکانونه دي نو چا راته غلي شانته وي دله ورشه چې ورلم کورسه کې ناستو نو هغه ټیک ټاک کې ډېر چلیږي ته راته وي تا را باندې الریډي مخکې یو پروګرام کړی وي تا بیا وي چې یو بو پې نارې کمه وښه دا تصویر نو چې څنګه زه رالم او ما تا ته یو بو په وکړ واقعي ډېر زیات وزن دی ډېر زیات وزن واقعي حقیقت څه اوس ژوند څنګه اوس ښه ښایسته ژوند دی 196 څنګه چې دی خیر دی څونه دی کم تقریبا 77 کیلو وزن هم کم تاسو نه کم زما 85 کیلو 77 او 85 کېجي کمېدل وایه که نه څه حالت شکر دی دا خوړه سم پړسېدل وختي مې سره ګپ لګو را شروع شه بس مړه بس پوره کې کا نه مړه بس راځه اړه مې ډېر پړسېدلی او شکر الحمدلله اوس ډېر خوشحاله یم ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ده زه خو ډېر شکریه ادا کوم چې په زندګۍ پوه کړو زموږ ډېره دا واسکټ تاسو اچولی شو یا داسې یاره جی واسکټ اچول خو لا غټه خبره چې ناپ هم نه شو ورکړی موږ درځي رانه لاس تاوی داسې نه سړی څه ونه وایي د ډېر مجبورۍ نه به هم ناپ اوس ورولو تقریبا دا دویم هفته ده ښه په شوق جامې پسه دې اوس مینه راځي مړه بس اوس هم په ژوند مینه راله چې ژوند دی ته وایي مخکې مړو چې چېرته به لاړو هلته به ناست پاسو بس اخوا دې خو هم ګته چې څوک راته ګوري خو نه دواړو وروڼو و برخچه ته سفر لتلې یاره ډېر په مشکله به تلو چې تلو به چې په یو ځای به تلې نه ډېر په مشکله به په دې تلو چې یا به د شاته سیټ نیو یا به ما فرنټ سیټ کې خو موږ راتلو نو ډاکټر مشتاق او رضی یوسف جان لاله داسې ده چې څنګه زمیندار خپل فصل وګوري خوشحالېږي داسې زه چې خپل مریضان وګورم خوشحالېږي دویم خبره ده چې د مور او پلار آخري سرمایه او د هغې سپورټ او د هغې چې کوم تمه یې هغه بچي کله دوی په خپل مخې ته دا بچي داسې ګوري چې دا غټېږي ورځ په ورځ معذوري طرف ته راځي یقینا د مور او پلار دپاره یو ډېر درد سري او چې کله ماشاءالله دا بیا ځوانان شول ښکلي شول مزیدار شول نو د دې مونږ خوشحالي سره سره ما ته د دې والدینو چې کومه خوشحالي ده هغې ته زه ډېر خوشحالېږم نو انشاءالله امید دی چې دا خو ماشومان دي لا دونه عمرونه یې نشته خپل ژوند به ډېر انجوی کړي ډېر به انجوی کړي 221 عمر دې څومره ما 31 سال عمر او ستاسو 31 سال زما عمر دی پنځه دواړه ها وای برغې برغې او دا خپل وزن ته چې کتل نو په یو بل مم تبادله کوره که تا دته لکه د خېټې ته یو تازه د تقار کې ویلي بس هم میلې یو بل ته به ګورو نو خاندلې به هم بس هم کړی مجبوري وه یوسف جان لاله تا نه ماشاءالله ماشاءالله ستا نه 100 کاله کشران دي لکه نو 100 کالو پس ته به د دې څه حال و ځکه ډاکټر صاحب خبره هم واغسته یو کس را سره پرون میلاو شو شپږ میاشتې پس را سره تقریبا میلاو شو چې داسې ګته نو هغه زه هغه چاولو والا سره ناست یم بریاني هغې له زه چکن ورکوم نو ډېر وخت یې وکتلې بیا بریاني واسه بیا هغه نه تپوس وکړه یاره جي وایي دا هغه نعمان خو نه دی تا سره مخکې ناست و وایي ولې نه دی وایي دا څنګه وایي دا خو زه منم نه چې دا هغه نعمان دی نو جي دومره خوشحاله شو که نه لکه سړی چې مړه بس زه په انګریزي کې وایم چې مخکې نو مین
نو مینو اور اوس واقعي نومان شو اوس وایم چې سوپرمین شو سوپرمین شو بالکل سوپر ډیره مننه کامران او نومان ژوند نمبر کتیشه او دا ژوند ډیر ښکلی دی او د چا له برکته ډیر رنګین یو شو خبره بل کوم د دې د چې کوم راتلل او دلته د دې یقینا د بم چانه انسپایر شوی وي د چا ټیک ټاک د چا ویډیو به لیدلی نن دې ته پته نشته چې د دې خبرو د وجه نه څومره خلکو ته حوصله ملويږي پهل اپریشن چې کوم دی زما مشر رور کړو ماشاءالله هغه هم کامیاب شو به ورپسې ما وکړو هغه هم کامیاب شو به مې بل رور له وکړو هغه هم کامیاب شو به مې اخره کې دی رور له وکړو ماشاءالله څلور ونه اپریشن کامیاب شولي ماشاءالله د نظر مشه داسې چل عرفان غپ ملګو دا تصاویر ستا نه دي ګوري دا زما دي جی نه دي دا زما دي جی دا څنګه کې دي شي دا زما دي جی شرط په ولګو کړه زما یقین نه لري مکه دا دون تنا مړو دا بس دا خو جی ډاکټر صاحب ډیر شکر گزار یو دا څونه وي زه 148 جی 148 ها جی دا د غرونو کې تصاویر دي کنه ته د غرونو تر رسول چې اول مې پدې بس دا ملګری دی جی بزان سره په زوره گاډي کې بوتلم او بزان سره به ټوچین راکاګلم تعالی به بار به کم گاڑی کې نو بس مطلب پدې مې اوس او بس دغه خیبر وطن مې کرولم دا گاډي نور کو بنو چې کله به بیا دا واپسی کور نو گاڑی به کوړه ته شوبې ته یره خامخا جی ورکشاپ د پتلو زوره دا مرګري ډیر تکړو چې بیا به هم ته بوتل یره ډیر خملګری واو جی بس 148 کېجی سره تا کول څه یار یره ډیر ګران وي سب جان لاله او شکر الحمدلله اوس ډیر خوش مشتاق سے بلسنګ را د ستاسو انټرویو مو کتلې وجی دای په هغه باندې راغلی وجی او اوس الحمدلله شکر ډیر خوشاله یو سونه کم شوي اوس ما 50 کیلو وزن کم شوی 50 کېجی او جی دا راته وای کرکټ مرکټ کې اوس اوس خو الحمدلله منډه و مجی بس مال بچی دا او جی الحمدلله یاران دوستانو بایگان بالکل داسې خوشاله دي اوس علم ټیم ورکو مخکې به کور کې ناستیو هیڅ چرته هم نتلو که چرته چکر الله ولاړو بس یو سایډ ته به ناستیو اوس الحمدلله عرض ځای ته ځو بس په دې غټ خوشحالي په دې ده چې خپل پنځه وخته مونځ کوو ښه په ټایم باندې کوو ښه په ولاړه کوو پدې 148 کېجی کې به تا سجده لګولې شو ډېره ګرانه به وجي سب نو دا سونه موده موز نو کړي ما به جي په ناسته کولو زیاتره او یا بالکل سجان له ډیر لوی لوی خلک زه د اچ قبرستان هیئت هغه ته لاړم د اسلام آباد ته لوی لوی جرنیلان لوی لوی بریګډیران لوی لوی خلک ته یقین وکړه کتبو باندې نمونه لیکلي اسو کې پیژنې موسنه داسې خلک چې کوم لوی لوی خلک چې مړه شي هفته لس 15 ورځې میاشت پس خلکو نه هیر شي دغه شان موټاپه هم ده چې کور کې پیسې ګټي د خو بد د کلی د جمعاتو د اجرې سړی د ارسو کې یادای خو دا موټاپه رو د خلک خپل کور دی لیست نه وباسي اخر د سړو لیست نه وباسي مطلب په ژوندو کې دی ډیلیټ شي بالکل او ځنې خبره خنی خو کوم ډاکټر او جمعات مولا نه بسنه پټای او نه پټیږي چې داسې رونه رالل چې اوې جړل چې اوس خو هغه د چې مرد څه ته وایي هغې نه هم ووتم غټوالي د لاسه او د کور او د کلي او د چپ ګاونډ خندا شومه او الحمدلله الله پاک زموږ د خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي قیامت پر ورځ خدای پاک وایي چې ډاکټر مشتاق په دې د وجې نه مو وباخلي نو زه دا امید د دې مرونو او خویندو نه لارم نو خو دنیا سم پاتې ده ډېره ښکلې خبره دی وکړه جي او زاهد صاحب بس چې تصویر ته ګوره ما پړسې چل کی خود چې تا وستا تصویر ویری دی بیا دا دی نو زه ډېر خوشاله شوم ډاکټر صاحب په جوړ خدای برکت ورکړي امين امين جل زموږ د ماته ګوره کیمرا طارق موږ سره ګرځي را ګرځي ځاله موږ دې خو دې وبخي کنه ډاکټر صاحب وبخي موږ هم خو دې وبخي امين امين جل زاهد به یو خبره ته صرف دا وکړه اخیری خبره چې دا یو خبره ته چې موږ سي پوچی شاندوم خاندو نو بس خندا خبره دا ده چې زه اوس هم راتلم ملګرو راته دا خبره وکړه چې سر اختیار دی ما غوته وای نو اختیار خبره دا و چې ای وز په زور ارزه ته بوتلم او اوس الحمدلله ذات مخکی مغیره پس شاشه تر رواني ډیره مننه زاهد ژوند نصیب ښکلی ژوند دی او ریباونډ زه به ته دا ووایم ډاکټر مشتاق صاحب تاسو هم ډیره مننه ډیره شکریا د خپرونه سره ترځي